چې راوګوري یو حال را باندې تیر شي مازیګر لکه د خیال را باندې تیر شي بس یوې شیبې له سترګې کړه راپورته باقي عمر د زوال را باندې تیر شي او زهرجن وي ماښامونه خو چې د ګلونو په مثال را باندې تیر شي او ټول ورځ انتظار کې يم سودا هر ساعت لکه د کال را باندې تیر شي د جلای جرمونو سره د مبارزې د قدرمن مشر مولوي صاحب نعمت ګل محمدي صاحب څخه ډیره زیاته مننه د اقتصاد پوهنځي د استادانو په استازولۍ درانه استاد مشر استاد پوهنوال الحمدلله نظامي صاحب ته بلنه ورکوو چې دریځ سره راشي او خپل عالمانه را تاسو درنو ګډونوالو ته درواو. بسم الله الرحمن الرحیم. د اقتصاد پوهنځي محترم استادانو، د جنایي جرمونو سره د مبارزې محترم رئیس صاحب، د لغمان پوهنتون رئیس صاحب، محترم استادانو، درنو محصلینو، د هغې د کورنیو غړو او په تالار کې موجودو ټولو مشرانو او کشرانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څرنګه چې مخکې مشرانو خبرې وکړې او مخکې له خبرو نه زه یادونه کوم چې دا محفل داسې یوه غونډه ده چې د خوشحالۍ خبر ترې راوځي او هغه دا دی چې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه د اقتصاد په مختلفو ساحو کې چې 4 رشتې لري یا 4 ډیپارټمنټونه لري، د 4 ډیپارټمنټونو له 2 برخو څخه چې یو د شپې برنامه لري او بل د ورځې برنامه لري، د 2 برنامو څخه له 300 څخه زیات محصلین نن ټولنې ته تقدیم کیږي. نو په پیل کې محترمو محصلینو، د هغوی کورنیو، د اقتصاد پوهنځي محترمو استادانو، د ننګرهار پوهنتون رهبرۍ او استادانو او په مجموع کې د اسلامي امارات د لوړو زده کړو وزارت او په مجموع کې د افغانستان خلکو ته د دوی د فراغت په مناسبت مبارکي وایم. درنو مشرانو، د انسانانو ژوند له ماشومتوب څخه تر مرګه پورې یوه پیچلې او ستونزمنده پروسه ده. ماشوم د تولد له ورځې څخه په دې نه پوهېږي چې زه څه شي دپاره پیدا شوی یم او څه باید وکړم، خو والدین یا مور او پلار او د هغې خپلوان مسؤلیت لري چې خپل اولادونه څنګه تربیه کړي او هغوی د راتلونکي ژوند لپاره یوه کړنلاره مشخصه کړي. نو هره کورنۍ او پلرونه دا ارزو لري چې خپل اولادونو لپاره د راتلونکي ژوند ښه امکانات برابر کړي، دوی په دیني او دنیوي علمونو باندې سمبال کړي او راتلونکي کې د هم کورنۍ لپاره هم د ټولنې لپاره د خدمت مصدر وګرځي. چې دا پروسه لومړنۍ برخه یې هغه ده چې ماشومان لا د پرېکړې کولو توانایي نه لري، شعور نه لري او د خوا او بدو په تمیز نه پوهېږي. تر هغو پورې چې دوی دا توانایي پیدا کوي، دا کړنې د کورنۍ لخوا سرته رسېږي. هره کورنۍ چې د خپلو اولادونو دغه پروسه په کامیابۍ سره سرته ورسوي، زحمتونه وګالي او خپل اولادونو ته امکانات برابر کړي، د تحصیل جوګۍ کړي. بیا نو د لوړو زده کړو دوره پیل کېږي او د لوړو زده کړو د دورې په پیل کېدلو کې ځوانان خپله د انتخاب صلاحیت لري. دوی د دې جوګه دي چې د خپلو پلرونو د غوښتنو سره په مطابقت کې راتلونکی انتخاب وکړي. لکه تاسې ځوانانو چې د اقتصاد فاکولته انتخاب کړې ده، دا انتخاب ستاسې او نه ستاسې د پلرونو، خو د پلرونو مو غوښتنه وه چې تاسې نه کدرونه جوړ شي. د دې پروسې د پیل څخه وروسته او مخکې چې کوم مصارف رامنځته کېږي، که هغه پلرونه کوي، که هغه خپلوان یې کوي، که خپله دغه ځوانان یې کوي او که مربوطه حکومت د دوی لپاره کې امکانات برابروي، دغه ټول مصارف د دې ټولنې مصارف دي او دا د دې لپاره صورت نیسي چې په راتلونکي کې په ټولنه کې موجودې ستونزې چې کومې وي دي هغې ته د حل لار دغه ځوانان پیدا کړي. نو دغه 4 کلنه دوره چې موږ له تاسې سره یو ځای تېره کړه، زه کتابي خبرو ته نه ځم، هغه خبرې موږ په صنفونو کې ډېرې سره تکرار کړلې او انشاءالله لکه څنګه چې رئیس صاحب ټول ته ډاډ ورکړ، موږ د علم په مختلفو برخو کې تاسې ته
تر لازمي اندازې پورې زده کړې درکړي دي او تاسو ته دا ورته درکړي ده چې خپل وکولای شي نو وخت را ایجاد کړي او په ټولنه کې درامنځته شو ستونزو د پاره د حل لارې پیدا کړي او هیواد د بدو حالتونو څخه درست بهیر ته راهنمایي کړي. خو یو خبره چې دلته یادونه کوم هغه دا ده چې ټوله نړۍ هیوادونه او خلک د یو شان ژوند کچه کې قرار نه لري. ځینې خلک د پریمانه طبي منابعو خاوندان دي او ځینې خلک د طبي منابعو له درکه په نړۍ کې فقیر دي. خو اوس به د دې پرته لو کې چې آیا طبي منابع کولی شي چې د خلکو لپاره خوشبختي رامنځته کړي او کنه. افغانستان د نړۍ د هیوادونو په جمله کې یو له هیوادونو څخه دی چې پریمانه طبي منابع لري. خو په هغه زمان کې یو له هیوادونو څخه دی چې همیشه د اقتصادي او رنګارنګ ستونزو سره لاس او ګریوان دی او ضروري دي. خو په نړۍ کې داسې هیوادونه شته چې د طبي منابعو له درکه فقیر هیوادونه دي. د مثال په ډول جاپان او کوریا یادول شي چې دا د منابعو له درکه په نړۍ کې فقیر هیوادونه دي. خو بشري منابع د ورته درلودونکي دي او په نړیواله کچه د نړۍ د پرمختللو هیوادونو سره مقابله کوي او د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ځای لري. نو له دې څخه موږ نتیجه اخلو چې طبي منابع اساسي نه دي بلکې بشري منابع دي چې نور منابع ته حرکت ورکوي او هغه په سمه لاره راهنمایي کوي. نو دغه مخکې چې ما کومې خبرې وکړې او دغه پروسه دا ټوله په بشري منابعو کې پانګه اچونه ده چې دا پانګه اچونې په نتیجه کې زمونږ په هیواد کې تاسې ځوانان د بشري ځواک په توګه چې په تاسې باندې د حکومت خلکو او ستاسې خپل وخت ضایع کېدل او د کورنۍ مصارف شوي دي تاسې د کورنۍ ته د ورتیا او توان لرونکي بشري ځواک په توګه وړاندې کېږئ. که تاسې خپل دندې او د خپل ټولنې غوښتنې او د خپل کورنۍ غوښتنې په نظر کې ولرئ او دا احساس ولرئ چې دا مصارف چې په موږ شوي دي بې هدفه نه وو نو بنان خپل دندو ته باید توجه وکړئ او د دندو په اجرا کولو کې صادقانه او په ایمانداري سره برخورد وکړئ. هم خپل ستونزې حل کړئ او هم په ټولنه کې د ستونزو د حل لپاره امکانات برابر کړئ. زه نه غواړم خپلې خبرې اوږدې کړم فقط یو لنډه یادونه مې وکړله چې ستاسې د وړتیا رامنځته کولو او تاسې نه د قدر جوړولو او د بشري قوې په صفت باندې د یو وړتیا لرونکي اتوارمند قدرت جوړولو مرحله اساسي مرحله سر ته ورسېده. نور که دوام ورکوي دا به ستاسې پورې ارتباط لري چې ځان ته امکانات برابر کړي او نور په مور او پلار باندې مه بوج کېږئ. ولې تعلیم لکه څنګه چې رئیس صاحب د مبارزې وویلې دا ختم نه دی او دوام ورکوي ورته. موږ بیا هم د استادانو په توګه تاسو سره په ارتباط کې او حاضر یو چې هر وخت در سره همکاري وکړو. او بله خبره د یادولو وړ دا ده چې په روزنه کې یوازې کورنۍ او پوهنتونونه رول نه لري بلکې موجوده نظام چې هغه ټولنه کې حاکم دی او امکانات برابري اساسي رول لري. زمونږ اوسنی نظام چې اسلامي نظام دی په ډېر ښه شان سره یې وکولی شو سره د دومره بدلونونو چې رامنځته شوي وو پرته له ستونزو د لوړو زده کړو تعلیمي مؤسسې خلاصې وساتي او د پخوا په پرتله سره له دې چې موږ د ستونزو سره مخامخ شوي او ډېر شمېر استادان مو بهرنیو هېوادونو ته لاړل چې دلته موږ دپاره یوه غټه خلا رامنځته شوله. خو زه د خپل پوهنځي د محترم رئیس صاحب او ټولو درنو استادانو څخه مننه کوم چې اضافه مسؤلیتونه په ځان ومنل او همدارنګه له هغو استادانو څخه چې موږ سره په ارتباط کې وو او زموږ د پوهنځي د محصلینو په روزنه کې له موږ سره برخه اخیستې ده چې یو شمېر دلته په دې محفل کې ناست دي. د دې ټولو څخه هم مننه کوم. خدای تاسو ته ډېره جوړه درکړي چې زموږ درسي پروسه مو جاري وساتله او د ځوانانو په روزنه کې مو له موږ سره همکاري وکړه. په پای کې یو ځل بیا ټولو ځوانانو ته د هغې کورنۍ ته محترمو استادانو ته او په تالار کې موجودو ټولو مشرانو ته د دغې فراغت په اساس مبارکي وایم. الله مو په دین او دنیاوي علم سره سنبال کا او ډېر بریالیتوبونه ولري. دومره لوګی و چې لمبه هم صفا نه ښکارېده
دومره لوګي وو چې لمبه هم صفا نه ښکارېده بلا به خلک ماتول خو بلا نه ښکارېده او ستا د پټۍ ستا له سره څنګه پورته کړله ستا د پټۍ ستا له سره څنګه پورته کړله والله وژله مې خو ما ته هوا نه ښکارېده د اقتصاد پوهنځي له درانه او مشر استاد پوهنوال حمدالله نظامي صاحب د عالمانه وینا څخه ډېره مننه او اوس هم د غونډې په دې برخه کې د فارغانو د والدینو په استازولۍ محترم استاد پوهنوال محمد اسماعیل سعادت صاحب ته بلنه ورکوو چې دریځ ته راشي او خپله مختصره وینا موږ سره شریکه کړي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. د اقتصاد پوهنځي قدرمن رئیس صاحب د لغمان پوهنتون د اقتصاد پوهنځي قدرمن رئیس صاحب محمدي صاحب د تعلیم تربیه د پوهنځي محترم استاد نیازی صاحب د اقتصاد د پوهنځي د مختلفو څانګو قدرمنو امین صاحبانو د اقتصاد د پوهنځي درنو او غښتلو استادانو د محصلینو اولیاءو او فارغ شویو محصلینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن زه ډېر زیات د خوښۍ اظهار کوم چې په یو داسې پرتمینه غونډه کې ویناوال یم چې د محصلینو د فراغت په مناسبت باندې ترتیب شوې ده. د ننګرهار پوهنتون د ټولې رهبرۍ څخه همدارنګه د اقتصاد د پوهنځي د رئیس صاحب معاون صاحب همدارنګه د ټولو استادانو د تدریسي او اجرایي مدیر صاحبانو او د ټولو خدماتي کارکوونکو څخه د زړه نه مننه کوم چې زموږ د اولادونو په روزنه او پالنه کې قسمه قسم مرستې او کومکونه کړي دي. دا ډېر د خوښۍ ځای دی چې موږ او تاسو یو کال وروسته بیا د خپلو اولادونو د فراغت په غونډه کې ټول ګډونوان سهم او برخه لري. د تحصیلي دورې پروسه د لیسانس په کچه کم تر کمه 4 کاله په بر کې نیسي خو د دې 4 کلونو په اوږدو کې به د محصلینو لخوا ځینې بېاعتنایي بېنزاکتي او همدارنګه کمې اندازه باندې بېتوجهي به د ادارې سره د پوهنځي د ریاست سره د استادانو سره د خدماتي کارکوونکو سره به زموږ فارغو محصلینو سرته رسولي وي. ستاسو د بزرګوالۍ په اساس موږ هیله کوو چې زموږ کوم محصلین چې فارغ شوي دي دوی ته د زړه له کومې بخښنه وکړي او حتما ځوانان دي محصلین دي. موږ هم چې کله محصلین وو کله ناکله به موږ په ځان نه پوهېدلو او کومه خبره به مې ادارې سره یا استاد سره او یا اداري کارکوونکو سره هم کله ناکله شریکولم او کولم. د اقتصاد پوهنځی په ټوله کې د استادانو او په ځانګړي ډول باندې د اقتصاد پوهنځی فعال او برجسته رئیس څخه موږ ځانګړې مننه دا کوو چې د خپلو استادانو په همکارۍ سره وکولی شول چې په دې وروستیو کې د اقتصاد پوهنځي کې د استادانو د کمښت یوه ستونزه رامنځته شوله خو د خپلو پوهنځي د استادانو په همکارۍ سره په ډول ډول سره په قراردادي ډول باندې همدارنګه د نورو پوهنځیو څخه د نورو پوهنتونونو څخه د استادانو د تدریس چارې پر مخ وړلې. د تدریس پروسه یې هېڅکله د ځنډ سره او د خنډ سره مخامخ نه کړله. دا د اقتصاد پوهنځي د ننګرهار پوهنتون په پوهنځیو کې به یوازینی پوهنځی و چې د استادانو کمښت په دې وروستیو کې زیات احساس شو. خو بالاخره نن الله الحمد د اقتصاد پوهنځي دغه حالت نه اوس وتلی ده. لوړو زده کړو وزارت کافي بستونه ورکړي دي او هغه کمبودات او هغه کمښت چې د یو کال یا یو نیم کال په اوږدو کې رامنځته شوی و هغه مشکل تر ډېره حده پورې ورسره رفع شوی ده او موږ خپله د اقتصاد پوهنځي د ټولې رهبرۍ څخه
منندویي کوو چې زموږ د اولادونو په روزنه او پالنه کې فعاله ونډه برخه اخیستې ده. د فارغو محصلینو څخه غوښتنه هم دا ده چې په تاسو باندې د څلور کلن دور په اوږدو کې د بیت المال زیات مصرف او لګښت شوی ده او د بیت المال لګښت دا معنا چې په دې برخه کې د یتیم، د کونډې، د مظلوم، د بیچاره، د غریبکار د ټولو سهم په دې پیسو کې شامل ده. که د ډایري برخه راونیسئ، که د استادانو برخه راونیسئ، که ټول خدمات د پوهنتون په کچه راونیسئ، د بیت المال مصرف په تاسو محصلینو باندې شوی ده. نو اوس څنګه کولی چې دغه مصارف تاسو دوباره بېرته چې د خپل اصل نه پرته لږ څه خلاص زیات د وطن چوپړتیا او خدمت وکړئ، هغه به همدا وي چې د خپلې مسلکي پوهې په اساس باندې خپل هېواد ته څنګه چې لازم ګڼئ او څومره چې غوښتنه کېږي خدمت ترسره کړئ. د فارغو محصلینو څخه موږ غوښتنه دا ده چې د خپلو استادانو پوښتنه وکړي، د هغوی احترام وساتي. یوازې دا به نظر کې نه نیسي چې والا پوهنتون نه فارغه شولم او استاد سره او زموږ اړیکې ختمې شولې. تر هغو پورې چې تاسو په هر ځای کې که په هر موقع کې مقرریږي هم بیا هم د همدې استادانو د لاس نیالګي یاستئ. د دوی تربیه او روزنه د دې باعث شوې ده چې تاسو به په راتلونکي کې لوړو پوړونو ته رسوي. تاسو باور وکړئ زه په 1991 کال کې په پېښور کې د سید جمال الدین افغان د لیسې څخه فارغ شوی یم. 3 ورځې مخکې په کابل کې روانم چې یو دوکان کې چې سودا اخیستله د 11 کالو مخکې یو استاد ما ولیده او هغه هم استاد حبیب رحمان نومېده د کونړ ولایت و. دومره د خوښۍ اظهار مې وکړ چې له 11 کاله وروسته زه خپل استاد ګورم. نو تاسو ټولو فارغینو ته موږ دا وایو چې د خپلو استادانو چې په هر ډګر کې وي پوښتنې وکړئ، تماس سره ونیسئ، علمي برخه کې مرسته ترې وغواړئ. که تاسو څومره لوړ قدمونو ته هم ورسېږئ بیا هم د دې استادانو د لاس نیالګي یاستئ. په آخر کې د استادانو څخه زه هغه الفاظ نه لرم چې د استادانو څخه منندویي وکړم. زمونږ د اولادونو په روزله کې ګڼ شمېر زحمتونه په ځان باندې ګاللي دي. د دوی یوازې د لوی ذات څخه غوښتونکی یم الله پاک د دوی په اولادونو کې، د دوی په ژوند کې، د دوی په عمر کې برکت واچوي. په آخر کې وخت محدود ده او ګډنوال زیات وي او نه غواړم چې زیات وخت ونیسم. د آزاد پرمختللي افغانستان په هیله له قدرمن استاد پوهنوال محمد اسماعیل سعادت صاحب څخه ډېره مننه. زموږ غونډې ته د ننګرهار پوهنتون د زراعت پوهنځي قدرمن رئیس صاحب، پوهندوی دکتور رشاد احمد شیرزاد صاحب، پوهنمل طیب الله زاهد صاحب، استاد دکتور فتح الله شینواری صاحب، استاد اکرام پاچا صاحب او قدرمن استاد پوهنمل نورمل سمندري صاحب هم تشریف راوړی. موږ ورته ښه راغلاست وایو هر کله دې راشي. مرګ که کار زموږ د ژوند تمام کړي نور به څه وکړي؟ مرګ که کار زموږ د ژوند تمام کړي نور به څه وکړي؟ هسې به په مړو ځان بدنام کړي نور به څه وکړي؟ څومره چې یاران خاورې زما په نامه اړوي، څومره چې یاران خاورې زما په نامه اړوي، هومره به د خلکو راته پام کړي نور به څه وکړي؟ او ښکلی که هر دم زړه ماتوي زما پر ما یې څه جناب رئیس صاحب، ښکلی که هر دم زړه ماتوي زما پر ما یې څه، کم به د خپل حسن یو غلام کړي نور به څه وکړي؟ د غونډې په دې برخه کې د فارغانو په استازولۍ د محترم ورور شاهجهان خوشنصیب څخه هیله کوو چې دریځ ته راشي او خپله وینا تاسو ته واوروي. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة باللسان يفقهوا قولي. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي قدرمن رئیس صاحب، د لغمان پوهنتون د اقتصاد پوهنځي قدرمن رئیس صاحب، د زراعت پوهنځي قدرمن رئیس صاحب، د اقتصاد پوهنځي قدرمن او معزز استادانو، راغلو ګرانو ملمنو او فارغینو په اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. بعد له سلامه تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشئ، راتګ مو پلی مو. نن ډېر د خوشحالۍ او فخر ځای دی چې موږ د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د 15مې دورې د فراغت غونډې
شاهدان یو چې نن ورځ د اقتصاد پوهنځی د 303 علمي کدرونو د ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کوي. ټولو ته د دغه ستر ویاړ مبارکي وایم. مونږ ټولو ته ډېر ډېر مبارک وي. د 1493 کال د سنبلې د میاشتې 14مه نیټه وه چې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه محصلین بریالي شول. زموږ دغه 4 کلن علمي سفر په 1402 کال د سنبلې د میاشتې په 14مه نیټه چې هغه نن ورځ ده په بریالیتوب سره پای ته ورسېده. چې د دې علمي سفر په بهیر کې موږ د ډېرو لاسته راوړنو او د مختلفو خنډونو شاهدان ولو. د دغه خنډونو د جملې څخه یو هم د کورونا د لوی څپې راتګ او بل د هیواد د نظام بدلون و چې دغه مشکلاتو له امله زموږ تحصیلي لړۍ د یو شمېر ستونزو سره مخامخ شوله. خو د دغه ستونزو او نشتو امکاناتو سره سره زمونږ محترمه اداره ډېر مهربان او د هیواد ویاړلي استادان وتوانېدل چې په پوره صداقت، رښتینولۍ او ایماندارۍ سره خپله مقدسه دنده سرته ورسوي. که څه هم د نظام بدلون سره د اقتصاد پوهنځي د علمي کدرونو د کمښت او خلا سره مخ شو، خو الحمدلله زمونږ باکفایته اداره وتوانېده چې دغه خلا د بااستعداده استادانو په ګمارلو سره ډکه کړي. همدارنګه د یادولو وړ ده چې په اوایلو کې موږ د ساینس پوهنځي په تعمیر کې خپلو زده کړو ته دوام ورکوو. خو د شکر ځای دی له نیکه مرغه چې نن ورځ د اقتصاد پوهنځی مستقل تعمیر لري او محصلین پکې په زده کړو بوخت دي. د ذکر شوو لاسته راوړنو او د مشکلاتو په حلولو کې زموږ قدرمن استادانو لوی لاس درلود. موږ د زړه له تله ترې منندوی یاستو. ډېره زیاته مننه ګرانو استادانو، تاسو زموږ ویاړ او ملي شتمنۍ یاست. په عمر، مال او اولاد مو برکت شه. الله مو آباده، سوکاله او سرلوړي لره. همدارنګه دا باید هیره نه وي چې په دغه اوږد سفر کې زموږ مالی او روحي ملاتړ کوونکي او تل هڅونکي تاسې زموږ محترمې کورنۍ یاست او تر دغه مقام زموږ را رسېدل ستاسو د زحماتو او دعاګانو نتیجه ده. تل به ستاسو منندوی یو، تاسو یاست چې موږ یو. موږ د 303 د اقتصاد پوهنځي فارغ محصلین د دغه دریځ څخه ټولو ته ډاډ او ژمنه ورکوو چې موږ د طبعي او ملي ځیرکتیا، تحلیلي او تکتیکي تفکر، کاروباري فهم، مدیریتي پوهې او اسلامي روحیې سره خپلې ټولنې ته په هر ډګر کې د خدمت جوګه ګرځو او راسپارل شوي مسؤلیتونو ته به رښتیني مسؤلین واوسو تر څو د هیواد په آبادۍ کې مثبت نقش ادا کړو. زموږ د ټولو محصلینو غوښتنه د پوهنتون د ریاست او د حکومت څخه دا ده چې محصلینو ته د کاري تجربې د ترلاسه کولو لپاره امکانات برابر کړي، ځکه چې د دندو په ترلاسه کولو کې تر ټولو لومړنی اصل د کاري تجربې درلودل دي چې په دغه برخه کې له بده مرغه تر دې دمه کوم عملي اقدام نه دی ترسره شوی. نو هیله لرو چې دغه برخه کې بشپړ پام وشي. همدارنګه د حکومت د زمامدارانو څخه مو غوښتنه ده چې کاري فرصتونه زیات کړي او د دندو په ګمارلو کې ځوانانو ته خاصه پاملرنه وشي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به چې کله د ستونزو سره مخ شو نو ځوانانو سره به مشوره کوله او دا به ویل چې ځوانان ډېر تیز او سالم فکر لري او د ستونزو په درک باندې ښه پوهېدلی شي. د توجه او حوصله مندۍ څخه مو نړۍ مننه. لمر له تانه مشر دی، ډیوه له تانه مشره ده. لمر له تانه مشر دی، ډیوه له تانه مشره ده. وخته د تخلیق هره شیبه له تانه مشره ده. او خاورې ابراهیم نه مخکې هم تندې لیدلي دي. خاورې ابراهیم نه مخکې هم تندې لیدلي دي. ووایه سجدې ته چې کعبه له تانه مشره ده. او ژونده د قبرونو د علوي خو به لوستلی شي. ژونده د قبرونو د علوي خو به لوستلی شي. وګوره دا ټوله هدیره له تانه مشره ده.
ته خو چرته اوس پکې پیدا شول سعود چوب ته خو چرته اوس پکې پیدا شول سعود چوب تا له وړاندې ټوله زمانه له تعالی مشره ده د محترم شاهجان خوش نصیب څخه ډیره مننه او سم د دې لپاره چې تاسو خستګی رفشي د فارغانو د جملې نه محترم رور حیات الله بهار ته بل ورکو چې راشي او لږه شیبه مو د ترنم پټال وځوي سلامونه علیکم هیله مو منئ د تالار د ټولو ګډونوالو په اجازه دغه یو څو بیتونه مې لیکلي دي غواړم تاسو ته وړاندې کړم هیله من یم چې د خوښې وړ به وګرځي مال پر د جنت یو دروازه استاد جانت زما د زړه کعبه ستا د ژوند هرې لحظې ته مې سلام دی ته زما د امیدونو آینده ستا قدم پسې روان یم استاد جانا دنیا ټوله د تیارو ته مې ډیوی نو دا سپېڅلې مرتبه دې مبارک شه اے استاذه ته دې مونږ ته همیشه نو فطرتي مینه یې تا سره د ګرانه ځکه ته خو د بهار د سر شملی او که د علم یو نښان ځان جوړوي په دې لار به پیروان ځان جوړوي که د علم یو نښان ځان جوړوي د دې لار به پیروان ځان جوړوي که د علم یو نښان د استاد په روښنایي باندې مزل کړه 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 پدې شمک پوهان ځان جوړوي د دې لار به پیروان ځان جوړوي د دې لار به پیروان که د علم یو نښان ځان جوړوي د دې لار به پیروان ځان جوړوي که د علم یو نښان بلال امین صاحب سعید او عمران کوچی په شمول کې ټولو فارغینو ته دا بیت ډالۍ وي فارغینو مسلینو مبارک شه فارغینو مسلینو مبارک شه فارغینو مسلینو مبارک شه فارغینو مسلینو مبارک شه فارغینو مسلینو مبارک شان پر مختک کې با طوفان ځان جوړوي د دې لار به پیروان ځان جوړوي که د علم یو نښان ځان جوړوي د دې لار به پیروان اے د سرو لمبونه به دغه تېرېږي دور د سرو لمبونه به 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 تېرېږي درد صاحب که د سرو شونډو پیزوان ځان جوړوي د دې لار به پیروان ځان جوړوي که د علم یو نښان ځان جوړوي د دې لار به پیروان کړي دلی
دردیدلی ژړېدلی هو کړېدلی دردیدلی ژړېدلی کړېدلی دردیدلی ژړېدلی هو کړېدلی دردیدلی ژړېدلی کړېدلی دردیدلی ژړېدلی دی ولس تبا درمان درمان ځان جوړوي د دې لار به پیروان پیروان ځان جوړوي که د علم یو نښان ځان جوړوي د دې لار به پیروان پیروان ځان جوړوي که د علم یو نښان اے بہار عجزی کی دا کمال دے 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 بہار عجزی کی دا کمال دے ځان کړه ځمکه که اسمان ځان جوړوي د دې لار به پیروان ځان جوړوي که د علم یو نښان ځان جوړوي د دې لار به پیروان ځان جوړوي که د علم یو نښان ډېره مننه توجه څخه